سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د اعلان ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې 2 تازه او مهمو خبرونو ته. ټرمپ وایي چې له اسلامي امارت څخه د خپل پوځ د میلیارډونو ډالرو تجهیزات بیرته غواړي. د امریکا منتخب ولسمشر ټرمپ وایي له اسلامي امارت څخه د خپل پوځ د میلیارډونو ډالرو تجهیزات بیرته غواړي. ټرمپ تر لوړې یوه ورځ مخکې د خپلو پالابیانو یوې غونډې ته په وینا کې ویلي د دوی د پوځ میلیارډونه ډالره شتمني طالبانو ته ورکړل شوې ده. نوموړي زیاته کړې له افغانستان نه بیرته پیسې نه غواړي، خو ټینګار یې وکړ چې د پوځ تجهیزات غواړي. د امریکا ولسمشر ټرمپ په دې اړه وویل موږ به خپل پوځ بیرته پیاوړی او په نویو تجهیزاتو سمبال کړو. موږ به ټول پوځ له سره جوړ کړو. د جو بایدن ادارې د دې پوځ میلیارډونه ډالره طالبانو ته ورکړي. دوی زموږ د پوځ یوه لویه برخه دښمن ته ورکړې ده. ټرمپ د پوښتنې په توګه زیاتوي آیا تاسو پوهیږئ چې موږ هر کال میلیارډونه ډالر افغانستان ته ورکوو؟ طالبانو ته ووایئ زه دا پیسې بیرته نه غواړم خو تجهیزات غواړم. ټاکل شوې ده ټرمپ نن دوشنبه په رسمي ډول لوړه وکړي او د امریکا د 40 ولسمشر په توګه خپله دنده پیل کړي. تر دې وړاندې سیګاریا په افغانستان د امریکا پر مرستو د څارې درې ویلي و چې افغانستان د پخواني پوځ د 7 میلیارډ ډالرو په ارزښت تجهیزات طالبانو ته پاتې دي. د هغه تجهیزات دي چې متحده ایالاتونو د افغانستان پخواني پوځ ته ورکړي وو. د افغانستان اسلامي امارت تر اوسه د ټرمپ وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. په یو بل لنډ خبر کې اورئ چې پاکستاني پوځ لپاره د یوې بلې خونړۍ ورځې پای شمالي وزیرستان کې یو پوځیان وژل شوي دي. د پاکستاني طالبانو غورځنګ د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې ځواکونو یې نن غرمه مهال د شمالي وزیرستان ولایت د ګاډیوم ولسوالۍ تورې داړې سیمه کې د پاکستاني پوځیانو پر 2 پوځي موټرو کمین وهلی چې په ترڅ کې یې 7 پوځیان وژل شوي، 4 نور ژوبل شوي او 2 موټر په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي.